بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. سورة السجدة یوشتم سپارہ اول نمبر آیات دے. په دې صورت کې الله رب العالمین حال د مؤمنانو او د کافرانو یعنی فرق په مابین د مسلمان او د کافر کې بیانوي چې د مسلمان او د مؤمن ډېر لوی شان دی او د کافر ډېر ټیټ او ډېر رذیل حالت به په ورځ د قیامت. او د انسان حالات هم بیانېږي په دې صورت کې چې الله تعالی د څه نه پیدا کړی خدای انسان بیا هم ناشکري کوي، د الله سره شریکان او برخداران جوړوي. په دې اولنی آیاتونو کې الله تعالی د قرآن حقانیت، د قرآن رښتینولي چې قرآن رښتینی کتاب دی د الله د طرفه دی، خو مشرکان یې نه مني. مشرکان پیغمبر باندې دا تور او تهمت لګوي چې دا قرآن د پیغمبر د ځان نه جوړ کړي. نو الله تعالی په اول کې د قرآن حقانیت بیانوي. فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی باندې. الرحمن داسې الله چې عام رحم کوونکی دی په دنیا کې په کافرانو په مسلمانانو. الرحیم داسې الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. الف لام میم. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو باندې. تنزیل الکتاب نازل دل او راښکته کېدل د دې کتاب چې دی لا ریب فیه نشته دی هیڅ شک په دې کې من رب العالمین د طرفه د رب د ټولو مخلوقاتو نه دی دا کتاب. نازل دل د چا د طرفه دی؟ د الله د طرفه چې رب د ټولو کائناتو دی. او په دې کتاب کې شک نشته. شک معنا د الله د طرفه. انسانان به پکې شکونه کوي خو هغې دا څه اعتبار نشته دی. ام یقولون افتراه. الله تعالی اوس د دغه مشرکانو بدی بیانوي چې د قرآن ته به ویله چې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی. ام یقولون آیا وایي دا کافران افتراه چې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دا قرآن. الله تعالی فرمایي بل هو، بلکې دا قرآن چې کوم دی الحق، حق دی نازل شوی دی من ربک د طرفه د ربستانه. یعنی دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی، دا د الله د طرفه حق او سچ کتاب دی. د څه دپاره؟ یو عظیم مقصد د قرآن د نزول، د قرآن د راتګ هغه دا دی لتنذر، اے پیغمبره چې ته ویروي قوما هغه قوم لره ما اتاهم من نذیر چې نه دی راغلی هغوی ته من نذیر یره ورکوونکی من قبلک مخکې ستانه. ډېره موده وشوه چې دوی ته یروونکی نه دی راغلی. دا یره ولې ورکې؟ لعلهم دپاره د دې یهتدون چې دوی هدایت او عمومي او سمه لار باندې روان شي.
په سبب د ویرولو ستا دوی لرا چې ته یې ویرې کیدای شي دوی چې کوم دی هدایت طرف ته مایل شي او هدایت هغه قبول کړي هدایت نه مراد د حق تابعداري وکړي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام په دې آیات کې الله رب العالمین بیانوي چې الله تعالی خالق د ټولو کائناتو دی د اسمانونو د ځمکو د دې دپاره چې تاسو چې رابلی د الله کتاب ته نو دغه الله تعالی چې دی د دې کتاب رالیږونکي ذات هغه حقدار د بندګۍ دی ځکه هغه خالق د ټولو کائناتو دی الله الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي د اسمانونه و اسمانونه رب العالمین پیدا کړي والارض والله تعالی ازمکم پیدا کړي دا وزمک الله تعالی پیدا کړي قران کې راغلي بل ځای کې چې الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن وزمک و اسمانون الله پیدا کړي وما بينهما وهغه سي پیدا کړي چې په منځ د ځمکې او د اسمانونو کې دام الله تعالی پیدا کړي د هواګانې وریځې نور او سپوږمۍ او دا نور مخلوقات فی 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې رب العالمین پیدا کړي ثم استوى بیا استوا کړي د رب العالمین علی العرش د عرش د پاسه د رب العالمین د عرش د پاسه دی استوى علی العرش معنا دا ده چې الله تعالی د عرش د پاسه دی ذات د الله تعالی چې دی هغه بره دی علم او قدرت د الله په هر ځای کې دی نصرت د رب العالمین خو خپل الله تعالی د عرش د پاسه دی او په دې باندې قرآن کې ډېر آیتونه دي الرحمن علی العرش استوى څوک درنه تپوسو کې الله تعالی چېرته دی ورته ووایه چې د ذات په لحاظ زمونږ رب بره دی د عرش د پاسه دی عرش چېرته دی د 2 اسمانونو د پاسه او علم او قدرت او پویه د رب العالمین دا په هر ځای کې د هیڅ شی د الله نه پټ نه دی او هر څه الله تخکاری په تور شپه په تور غټه تور میږي ویني هم دا غي د خپو کشار موري رب العالمین دا غد زړه نوم خبر دی مالکم نشتستا سو پار انسانانو من دونه سوا د الله تعالی نا می ولین سوک دوست بچ کون کې ولا شفیعین او نسپارشین ولی دې ته ویل کی چې یو سړی خپل مدد په خپل کول شي د مصیبت په وخت کې یعنی د سیم نشته چې د الله عذاب څوک د ځان نه په خپل باندې لري کې او دویم هغه څوک دی چې خپل یې نشي لري کولای خو سفارش وکړي نو د الله د عذاب د لري کولو سفارش به هم څوک نشي کولی نه به وي ستاسو دپاره معنا دا د بعضې مشرکانو به دا عقیدې لرلې چې زه خو موږ چې کله لاړ شو قیامت ته زمونږ باباګان شته دی او د نعوذ بالله د هغوی عقیده دا وه چې دوی په الله تعالی باندې غټ لحاظ لري معنا زور لري چې دوی ورته څه وایي هغه وله مني دې ته شفاعت قهریه وایي چې په زوره به موږ جنت ته ځو په زوره به موږ د جهنم نه بچ کړو الله تعالی وایي چې نه د الله د اجازې نه بغیر څوک سفارش هم نشي کولی او دا تاسو چې کوم عقیده لرئ دا خو بالکل باطله ده افلا تتذکرون یا تاسو ولې نصیحت نه قبلوئ چې صحیح مسلمانان شئ صحیح په سمه لار باندې روان شئ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه خالق الله تعالی د عرش د پاسه مستوی دی نو د عالم چلون کې الله تعالی د اوس د آیت کې الله فرمایي چې نظام الله تعالی چاته نه سپارل په خپل الله رب العالمین دا ټول نظام چلوي دا عقیده د بعض بدعتیانو مشرکانو چې په دې عالم کې قطبان دی او غوثان دی الله تعالی ورته د ایشیا ملکونو ځان له قطب او غوث دی هغې ته ارسواله کړي د عربو ځان له دی او د انګریزانو ځان له دی دا ټول دروغ دي رب العالمین
هیڅ چاته د دې نظام اختیار هغه نه دی ورکړی، په خپل الله تعالی نظام چلوي. یدبر الامر تدبیر کوي او انتظام چلوي رب العالمین الامر او نازلوي کار خپل من السماء د طرفه د اسمان نه. تدبیر کوي نو نازلوي. الامر مراد د دینه کارونه د دې عالم دا ټول الله تعالی چلوي، الله تعالی کوي. الى الارض را نازلوي او را لګي الى الارض د ځمکې ته. ثم يعرج الیه بیا بورخیجي الیه دی الله تعالی ته فی یوم پاغه ورځ کې کان مقداره چې دا اندازه داغي الف سنه زر کالا مما تعدون د هغه دنیوي وختونو چې تاسو شمارئ. د آخرت یو ورځ او د دنیا چې کم دی زر کاله دا سره برابر دي. نو د ورځې د قیامت پورې به دا نظام دغه شان روان وي، الله تعالی به چلی. نو انتظام د ټولو کارونو عزیزانو په دې ځمکه کې په اسمانونو کې دا الله تعالی کوي. قرآن کې بعض آیتونو کې راځي چې د قیامت د ورځې اندازه 50,000 کاله ده، او بعض آیتونو کې راځي چې زر کاله. علماء لیکلي چې قیامت کې حالات مختلف دي، بعض ځای کې زر کاله، په بعض چا باندې 50,000 کاله. مواقف د قیامت هغه جدا جدا دي. ذالک دغ الله تعالی کوم دا نظام د اسمان نه چې چلوي په دې ځمکه کې، او د ځمکې او د اسمانونو انتظام چلوي. اسمانونه پیدا کړي، ځمکې پیدا کړي. دغ الله تعالی عالم الغیب پویا دے په پټو شیزونو باندې، د غیب او عالم صرف او صرف الله تعالی دی. والشهادت او په ښکاره شیزونو الله تعالی عالم دی. ښکاره چې تاسو څه وایي په هغې م الله پوهېږي، او ستاسو زړونو کې چې څه دي په هغې م الله پوهېږي. العزیز زورور ذات دی، الرحیم و رحم کوونکی دی. الله تعالی په زور باندې تاسو باندې دا نظام منلی شي، خو الله په تاسو باندې رحم کوي، لږ مقدر کوي تاسو ته. ګورې عقیده به دا ساتئ چې په پټو شیزونو په غیب او عالم څوک دی؟ الله تعالی دی. د الله تعالی نه علاوه بل هیڅ څوک هم نه پوهېږي. دا چې خلک وایي چې یاره نبی علیه السلام هم په غیب پوهېدو، دا ټول دروغ وایي. مخکې آیتونو کې تیر شوي دي چې پیغمبر اعلان وکړه قل لا اعلم الغیب. پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې زه ګوره په غیب باندې نه پوهېږم. عالم الغیب ذات صرف الله تعالی دی، لکه څنګه چې خالق الله تعالی دی، رازق الله تعالی دی، دغه شانتې عالم الغیب په پټو شیزونو باندې عالم چې کوم دی الله تعالی دی. په زړونو چې خبر دی الله تعالی دی، د زړونو په ارادو چې خبر دی الله تعالی دی. د قیامت په حالاتو باندې خبر الله تعالی دی، چاته پته نشته سوا د الله تعالی نه بل هیڅ چاته. کله به قیامت راځي دا صرف الله ته پته ده. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. اوس په دې آیاتونو کې الله تعالی بیانوي چې اسمانونو او ځمکې خو پرېږده، دا ستاسو پیدایش هم الله تعالی کړی. انسانانو څومره مضبوط او ښکلې پیدایش یې دله کړی، او دا ټول انسانان چې تاسو څومره ښکاري دا د یو انسان نه پیدا دي. د الله دې قدرت ته وګورئ، دا په کروڑونو په اربونو انسانان، دا د یو آدم بچی دي. آدم علیه السلام چا پیدا کړی و؟ الله. بیا وروستو دا نسل څوک پیدا کوي؟ دا الله پیدا کړي. خو آدم علیه السلام یې د خاورې نه او د خټې نه پیدا کړو، او باقی انسانان چې دي هغه د څه نه پیدا کیږي؟ د پلار او د مور د اوبو نه پیدا کیږي. خو پیدا کوونکی څوک دی؟ الله تعالی. الذي الله تعالی هغه ذات دی احسن کل شیء چې ښایسته پیدا کړو، ښایسته جوړ کړی کل شیء هر یو شیز. خلقه چې پیدا کړی دی د هر یو شیز لرا، هر یو شی چې الله پیدا کړی ښایسته پیدا کړی. وبدأ خلق الانسان او شروع کړی د الله تعالی پیدایش د انسان من طین د خټونه. الله تعالی دا انسان چې دا د خټې نه پیدا کړی. د دنیا ټولې خټې د هغې نه پکې لږه لږه حصه شته دی. قرآن کې مخکې تفصیل بیان شوی دی. سلیخناکه خټه لکه خیلم کړی، دا پخوا به چې دا لوښي خلکو جوړول، دا لوښي دا منګي وغیره دا لوټې
د دې خاورین د دې خاورې نه دا به داسې په اور باندې به ګرمې کړلې د هغې نه به بیا دا لوښي جوړېدل د دغه شانتې د انسان دا خاوره داسې الله تعالی را جمع کړله د مختلفو علاقو نه توره خټه سپینه خټه او دارنګې سره خټه دا ټولې خټې او د هغې نه الله تعالی یو آدم پیدا کړو د دې وجې نه د آدم علیه السلام په بچو کې تورم شته سپینم شته او قسمه قسم مختلف انسانان پکې دي وجه دا ده چې دا د دې مختلفو خاورو نه آدم علیه السلام جوړو ثم جعل نسله بیا پیدا کړی الله تعالی نسله نسل او اولاد د آدم علیه السلام د انسان من سلالة دراخ کلی شوی خاورنا که خیلم کړی دا خاوره چې کله د یو بل سره دغه شي اوبه پکې تواچې که نه نو داسې چې تېره سې لږه دا راکش کېږي شانتې خټه دې جوړه شي د دغې نه الله جوړ کو من سلالة دراخ کلی شوی نه من ماء مهین دغه اوبو سپکو نه نه دلته مطلب دا دی من سلالة من ماء هغه څه چې راویستلی شوي دي یعنی کومه نطفه چې راویستلی شوې ده من سلالة راویستلی شوې نطفه هغه اوبه سپکه یعنی دا باقي نسل د انسان چې دی د دغه سپکو اوبو نه دا پیدا دی ثم سواه بیا برابر کو الله تعالی د انسان لرا یعنی دغه قالب او د قامت او د قد او قامت جوړ کو سترګې د سترګو په ځای کې پوزه د پوزه او غوګونه د غوګونو په ځای کې ونفخ فيه او پوک الله تعالی فيه په انسان کې من روحه د روح خپلنا یعنی بیا انسان چې کله جوړ کونو په دې کې روح واچو وجعل لكم وغرزول الله تعالی تاسو لپاره انسانانو السمع وغنا والابصار واسترګي والافئده وزړونه الله تعالی در پکې پیدا زړونه سترګي وغنا دای در پکې پیدا کړل دا خطاب مونږ ته چې اې د آدم علی السلام بچو الله تعالی تاسو د مور په خېټه کې د پلار او د مور د دغه اوبونه پیدا کی او بیا تاسو له شکل در کې هغې نه پس په تاسو کې روح واچوي بیا در له زړه او سترګې او دا ټول هر څه در الله برابروي قلیلا ما تشکرون ډېر لږ تاسو شکریا ادا کوئ یا ډېر لږ خلک دي په تاسو کې شکر ادا کوي بیخي یعنې معنا دا ده چې شکرګزار بندگان ډېر کم دي شاکران دا هر څه الله تعالی کړي د تاسو به شکر نه ادا کوئ د الله بندگی نه کوئ وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد اے الله تعالی خو تاسو پیدا کړئ خدا مشرکان چې کوم دي دوی د عقل نه کار نه اخلي دوی هم دا وایي چې نه موږ په خاورو کې کله نه ایستلی شو په خاورو کې ډوب شو او خاورې شو دوباره به موږ څنګه راژوندي کېږو نو الله وایي چې ما ته څنګه پیدا کړی هیڅ شی نه وي او ته مې پیدا کړې 100 کاله مخکې تاسو سوچ وکئ دا ټول انسانان اکثره نه وو زمونږ نیکونه دارنګې د هغوی نه مخکې زمانه کې زمونږ او ستاسو نام و نشان نو الله پیدا کړی نو تاسو دوباره ډېر زر ژوندي کولی شي د انسان د ذهن مطابق وقالو او دا کافران او دا منکران وایي اذا ضللنا یا کله چې مونږ ورک شو مانه ورننوځو ډوب شو فی الارض په دې خاورو کې په ځمکه کې چې خاورې شو انا لفی خلقنا انا یا شوبه مونږ لفی خلق په پیدایش جدید نوی کې مونږ به نوی پیدا کیو دا خبره به داسې د اعتراض په شکل کې کوله واپس به ځان له جواب ورکو چې نه مړه دا خبرې دروغ دي چې دوباره ژوند دی نو الله تعالی وایي دا خبرې دوی ځکه کوي چې بل هم بلقاء ربهم بلکې دوی په ملاقات د رب خپل باندې کافرونه انکار کوي د الله د ملاقات نه زمونږ او ستاسو الحمدلله دا ایمان دی که نه چې د مرګ نه وروسته ژوند شته موږ به راژوندي کېږو ولې زموږ د الله په ملاقات باندې یقین دی چې الله سره به ملاویږو حساب کتاب به جنت به جهنم به خدا کافر اصل کې د الله ملاقات نه مني نو چې د الله ملاقات نه مني نو قیامت هم نه مني نو د قیامت نه انکار عزیزانو دا غټ کفر دی ځکه الله ویله کافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم اوس په دې آیات کې الله رب العالمین ذکر کوي چې دا تاسو نه چې ساه اخلي دا الله تعالی ملائک مقرر کړي هغه د نه اخلي یعنی ژوندم الله درکړی دی مرګم الله تعالی درکوي تاسو دا
قل ورته ووایه پیغمبره یتوفاکم سا اخلي ستاسو نه ملک الموت هغه فرشته د مرګ الذي هغه فرشته وکلا چې مقرر کړی شوی ده بكم پتاسو باندې معنا د پاره د روح د قبض کولو ثم الى ربكم بیا بستاسو رب ته ترجعون واپس کولې شي تاسو پیش کېدلې شي تاسو دا روح د تاسو نه چخلی دا مرګ چې را روان دی او مرګ راځي دا په دې وجه باندې چې تاسو به الله ته ورګرځئ الله به تاسو سره حساب کوي ملک الموت فرشته د مرګ خلکو ته اسرائیل وایي خو اسرائیل چې دی دا په حدیثو کې دا نوم نه دی ذکر دا روح چې اخلي د دې مشر چې دی اسرائیل او خلکو ته اسرائیل وایي خو دې ته په قرآن کې ملک الموت ویلی شوی دی ملک الموت معنی هغه فرشته چې روح د انسان ناخلی انسان مړ کوي بیا د هغې د لاندې ډېرې فرشتې دي فوجونه دي د هغې د لاندې نو کله د چا نه په خپله روح اخلي او په چا پسې خلک لیږي خپل کسان لیږي خپلې فرشتې لکه په یو ځای باندې د زر کسانو نه روح واخلي زلزلې چې وشي نور حساب سیلابونو کې خلک ډوب شي نو دا فرشتې لیږلي چې ورشه د دې نه په دې ټیم روح واخله الله ورته ټیمونه ښودلي دي چې کله مرګ ټیم یې راشي الله ورته وایي چې ورشه په دې ټیم ته روح واخله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم په ورځ د قیامت باندې الله تعالی یو حالت بیانوي چې دا مشرکان به په ورځ د قیامت چې په خپلو سترګو باندې هر څه ویني چې او دا خبرې چې کومې وي دا ټولې رښتیا وي د پیغمبر چې کولې جنت هم صحیح دی حق دی او جهنم هم حق دی دوباره ژوندم دا حق نو بیا به سترګې ټیټې نیولې وي خجالت به ولاړ وي الله تعالی وایي چې کله دغه حالت وي نو بیا به خړسترګې ولاړ وي سرونه به ټیټ کړي وي خو بیا به دوی ته فایده نه کوي چغې او سورې به وایي چې یا ربه موږ له یو مقبله راکړه چې موږ دنیا ته لاړ شو هلته نیک اعمال وکړو خو الله به ورته وایي چې نه دوباره تګ نشته دی یو ځل مې درله ژوند درکړی و تاسو فیل شوي یئ تاسو خو ناکام شوئ په دې کې نو الله فرمایي ولو ترى او کچېرې وینې ته پیغمبره په قیامت کې اذ المجرمون کله چې دا ګناهګاران خلک دا کافران او دا مشرکان او دا ګناهګاران چې د قیامت نه انکار کوي ناکسو رؤوسهم ښکته کړي وي سرونه خپلو لره د ذلت او د پښیمانتیا د وجې نه سرونه خپل ټیټ کړي وي عند ربهم د رب په خوا کې سرونه به ټیټ کړي چې موږ ډېر ملامته یو معذرتونه پیش کوي خو الله به ولا ناوري وای بدوی ربنا ای رب زمونگا ابصرنا و سمعنا ابصرنا منا ولید منگا و سمعنا او اورید منگا څه شی مولید ستا وعده چې ستا وعده رښتینی وي ای ربا دوباره ژوند مولیدو چې دا دوباره ژوند حق دی جنت ته هغه خلک روان دي جهنم مولیدو دا ټولې خبرې رښتیا وي خو څه چل وکړه رب العالمین موږ درنه دعا غواړو دا کافران به بیا دعا کوي فرجعنا برتبو زمنگا واپس کمنگا دنیا تا نعمل صالحا د صد پارم دنیا تا بوزا دی د پارا چې موږ نه بلډینګونه پاتې دي موږ نه کاروبار پاتې دی موږ نه هغه عیش و عشرت پاتې دی نه 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 هیڅ ارمان نه دی رب العالمین نعمل صالحا د دې د پارم واپس که چې موږ عمل وکړو نیکه په طریقه د پیغمبر باندې انا موقنون یقینا موږ یقین کوونکي یو منګه اوس یقین کوو یقینا موس راغی چې هر څه مولیدله او مخکې به دوی انکار کوو قرآن کې داسې ډېر ارمانونه د دوی راغلي کله به داسې وایي لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر کاش چې مونږه خبرې ما اورېدلی وی د دې پیغمبرانو د دې علماو او نعقلو یام د عقل نه کار اخیستی وی نو موږ به اوس جهنمیان نه ویم نو الله تعالی وایي چې نه دوباره واپس کېدل نشته دی دنیا ته کلا انها کلمتن دوی خو به ډېر ارمانو کې خو بیا به دوی ته دا موقع نه میلاویږي چې دنیا ته لاړ شي نو عزیزانو دا د دنیا دا راتګ مونږ او ستاسو دپاره یو چانس دی یوه موقع ده دا ګوره په کار ده چې برباد نه کړو هره ورځ دا حساب به زموږ سره کوي هره ورځ چې الله مونږ ته څنګه ویلې هغه شانې تېره کړو صرف د دې ریال نه خپل معبود جوړ نه کړو د پیسو نه او کاروبار نه یاره جي کاروبار دی مونځ خیر دی مونځ به په قلاره کوو چې کله بوډاګان شو خو چې پیسه وګټو داسې مه کوئ بیا به سبا له ارمان کوو چې کاشکې مونږ دا کړی وی کاشکې مونږ دا کړی وی ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها
که غختلی وی مونگا نو اللہ تعالی فرمائی لآتینا نو خامخا ضرور باور کڑے مونگا هر یو نفس تا هداها هدایت دا دغه نفسا اے مونگ کولی شو اللہ تعالی و چې په جبر او په زور سره دا ټول انسانان دینه مسلمانان جوړ کو خو بیا مونه شو بیا دا انسانانو چې زموږ وړو اختیار نشته یعنی چې په زور دی الله جماعت ته بوزي د ګناه توفیق بدن ختم کی لکه څنګه چې فرشتي دي فرشتو زړه کې ګناه شوق نشته کنه الله تعالی وایي زه داسم کولی شم چې دا انسانانه زه داسې جوړ کوم خو الله امتحانا ما دوی لاغه مقور کړي اختیار مې ورکړی چې دوی څه کوي ولكن حق القول لیکن فیصل لیکن پوره شوی دا حق معنا القول پورا شوی دا مانا القول فیصله دا عذاب منی زما دا طرفنا کما فیصله دا لأملأن جهنم چه ضرور بزرده کوم جهنم من الجنتی دا پیریانونا والناس او دا انسانانونا اجمعین دا ټول دا انسانانو پیریانو لما اختیار ورکڑے دے او د خپل اختیار مطابق کدوی کفر کوي نو زبې جهنم تبوزم د خپل اختیار مطابق کدوی جنت غواړي نو نیک اعمال بکې زبې جنت تبوزم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا جهنم کې ورته ویل کې چې اوسه کوي تاسو فذوقوا اوسه کوي تاسو عذابنا د الله تعالی بما نسيتم په سبب د دې چې هر کړو تاسو لقاء يومكم ملاقات د ورځ تاسو هدا چې دا ورځ دا تاسو دا ورځ یې رکړو نو اوس د عذابنا سکي وسه ولم دا ورځ هر ولا نو عزیزانو دا ورځ هرول نه دی پکار ان نسیناکم یقینا منبهر کو تاسو لرا هر کو معنا دا د الله معنی هر ناراضی معنا دا چې تاسو سره بداسه معامله وکم لکه ته چهره لکه د مثالی که خیلم کړي په دې جیل کې چکلا دا حکومت یو سړی واچي کنه خو ته پته چې فلانی سړی دا جرم کړي او په دې ګناه باندې غیر دی خو اډول د هغه فایل د هغه ملف هغه نو کولاوي پرې چې پروتي په دې جیل کې پته خورتای خو ځان ته نه بے پروا کی او ځان بالکل داسې شي لکه دا سړی دا ګمان کوي چې زه خو ته بالکل یې ما هغه ته ير نه تا دنیا کې الله تعالی هر کړو تا سره معامله اوس دغه شانته کوي گویا کې چې ته هر کړی شوی وذوقوا عذاب الخلد وسکه تاسو عذاب د همیشوالي بما په سبب د هغه کفر او د تکذیب چې تاسو وکاو کنتم چې وای تاسو تعملون عملونه مم کول یعنی تاسو کفر کو ناروا عملونه مم کول اوس همیشه په دې جهنم کې تاسو اوسېږئ همیشه د پاره بیا په دې جهنم کې پراتوي او راوتل به نه نوي انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها وس الله تعالی حال د مؤمنانو بیانوي مخکې حال د کافرانو بیان شو چا چې ایمان راوړي منځونه کوي روزي نیسي زکاتونه ورکوي حجونه کوي دا غوي بس حالي الله تعالی غم بیانوي انما يؤمن یقینا ایمان لري بآیاتنا زمون پایتونو باندې الذين کسان اذا ذکروا کله چې پند ورکړي شي دوی ته یعنی وعظ ورکړي شي کله چې ته بیان شي بیان شي دوی ته دغه آیتونه به دغه آیتونه نو سچل کېږي خرو سجدا پریوزي دوی په سجده باندې سجده کوون کې معنا عبادت کوون کې وسبحوا او تسبیح وای پاکي بیانې بحمد ربهم سره د ستاینې د رب ولا وهم لا استكبرون دوی لوینه کوي د الله د عبادتنا ګورئ مؤمنان خلدي چې هغه ته کله ویل شي چې یاره د الله کتاب ومني د الله حکم ومني هغه پورن چورته مونږ کوي سیدا دا پکې نه وای چې نه ورته روزه ونی سوې سیدا تکبر نه کوي دا نه چې اوس به ټیټیږم الله ته رکوع وکم او سجده وکم نه مؤمنان خلق ایمان لري په قران باندې نو ځکه خدای الله تسبیح او د الله بندگی کوي تتجافى جنوبهم عن المضاجع یو بل حالت د مؤمنان ودارې تتجافى لرکیږي جنوبهم اړخونه د دوی ډډې د دوی عن المضاجع د بسترونه د تهجد د پاره بسترین راپاسیږي د تهجد د پاره راپاسیږي د سحر منځ د پاره راپاسیږي د تراوو د پاره بستر لريږي یعنی بسترونه خلک راپاسیږي د غلط کارون د پاره راپاسیږي لکه فاسقان فاجران خو نه د نیکان خلک بستر لري کی مطلب یې سوي
یدعون ربهم دوی را بلی خپل رب لرا پټ د خلکونه چې ما هیڅوک هم وینه ویني ونه ویني او زه د الله بندګي وکم د شپې تهجد وکما ولی بندگی کوي مقصد دا نه وي چې ځان وخایي خلکو ته خوفا یره کون کی وی د الله د عذاب نه د الله نه ویریږي چې اسنه الله را عذاب راکړي دا غي نه بچ شم په دې عبادتونو باندې وطمعا او تملرون کی وی د الله د رحمت عبادتونم کوي منزونم کوي خو ور سره کنجوسان نه دي ومما او د هغه مالونه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته ينفقون خرج کوي د الله رب العالمین په لار کې مالم د الله په لار کې لګوي مؤمنانو کې بدا صفات ګوري ازانو قرآن به کله پتا تاثیر کې چې کله د صفاتونو اوریدل سوچ کوا چې دا ما کې شته کې نشته ایمان تسبیح ذکر ویل منځ کول د شپې تهجد کول صدقه کول دعا غوښتل کې وای الحمدلله کني نو تب کوشش کې چې دا جنت ته ملاوي شي نو الله تعالی فرمایي فلا تعلم نفس اوس دې کې الله رب العالمین د مؤمنانو لپاره زیره بیانوي چې دغه سه خلق چې د شپې را پاسيږي او بندگی کوي د الله رب العالمین د ورځې او د شپې دواړو الله ورله په جنت کې ډېر خسته نعمتونه تیار کړي فلا تعلم پس نه پوهیږي نفس هیڅ یو نفس ما اخفیا په حقیقت د هغه نعمتونو اخفیا چې پټه ساتلې شوي دي لهم د دوی د پاره من قرة اعین د یخوالي د سترګو نه داسې نعمتونه چې سترګې په یخ شي حدیث کې هم داسې راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی داسې نعمتونه برابر کړي الله فرمایي اعددت لعبادي ما لا عین رأت سترګو لیدلې نه دي ولا اذن سمعت وغنو اوریدلې نه دي ولا خطر على قلب بشر او د انسانانو په زړونو کې داغي خیال هم نه تیر شوی دومره اعلی نعمتونه الله تیار کړی دي په جنت کې دا دنیا کې صرف نمونه دي چې فروټ دی او په آخرت کې به هغه شکل جدا وي خایس به وي خایس به نه ختمیږي ځواني به نه ختمیږي غمونه به نه وي مالداري به وي او تل تر تله مرګ به نه راځي په انسان باندې دومره لوی نعمتونه دي هغه الله برابر کړي الله وایي د انسانانو ته لا پته نشته جزاء دا بدل دا بدل بور کولې شي د انسانانو ته د نیک عمل انسانانو ته بما کانو په سبب دا هغه چې دوی او عملونه عملونه کول په دنیا کې منځونه روزه زکاتونه حجونه او نور نیک اعمال کول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اوس په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي چې آیا هغه خلک چې هغه مؤمنان دي او هغه خلک چې کافران دي ولې دې دوانو ته به یو شان بدلی ملاويږي دوانه به جنت ته ځي دوانه به جهنم نه بچ کیږي الله وینا د فاسق او د مؤمن په منځ کې فرق دی فاسقان به جهنم ته ځي الله به ورله عذابونه ورکوي مؤمنان نیکان بندگان چې کوم دی هغه الله جنت ته بوزي افمن كان مؤمنا ایا هغه څوک کان مؤمنا چې وی مؤمن کمن پشان د هغه چا دی کان فاسقا چې وی هغه فاسقا آیا مسلمان د کافر پشانتی وی نه آیا گناهګار د نیک عمل پشانتی دی جواب داده نه نو لا یستوون نشي برابر دی دا دواړه په دنیا کې برابر نه او په آخرت کې برابر نه دي قرآن کې الله تعالی د سړي آیاتونه بیان کړي چې لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه د جهنم والا او د جنت والا برابر نه دي ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض کلم من نیکان خلق د فسادیانو سره یو ځای نه برابرو معنا دا شو چې نیکان خلق به جنت ته ځي او بدان چې کوم دی هغه به جهنم ته ځي دا برابر نه دي د الله په نظمانی د نیکانو مرتبه اوچتي دي الله تفصیل بیانوي چې څنګه برابر نه دي اما الذين هر چې هغه کسان دي آمنو چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک عملونه په طریقه د پیغمبر باندې فلهم نشته دغه انسانانو لپاره جنات المأوا باغونه د اوسېدلو زید باغونه دي پکې او پاغي کې به اوسېږي خولي خولي شنشنه بوټي به وي یخي یخي هواګانې به وي نزلن په طریقه د ملمستیاب ورته ورکول کېږي د انسانانو ته ولی بما كانوا يعملون په سبب د هغه عملونو چې دوی کول په دنیا کې ځان کړول لري روجي نیولې دي عبادتونه کړي د حلال او د حرام په منځ کې فرق کړي بس شیطان ته
شیطان ته شکست ورکړي نو دوی ته به دغه انعام ملاوي او هر چې ګناهګاران دي فاسقان دي کافران دي د هغوی ځای به کوم ځای وي الله فرمایي واما الذين هر چا کسان دي فسقوا چې نافرمانی کړي د الله تعالی د الله او د الله د پیغمبر نافرمانی کړي دا فمأواهم نزيد اوسېدلو دغه فاسقانو به النار اور وي دوی به په اور کې اوسېږي شپه ورځ به په دغه اور کې چغې او رمباړې به وهي کلما ارادو هر کله چې وغواړي دوی ان یخرجوا چې وځي د منها د دې اور نه اعیدو واپس به وغورځولی شي فیها په دې اور کې یعنی چې کوشش کوي چې د غاړې طرف د جهنم ته لاړ شي چې زه وځم وتلی خو نشي خو د ده دا خیال دی بیا به ښکته الله ور وغورځوي د جهنم د لاندې ویښته او الله وقیل ورته وبویلی شي لهم دغه جهنمیانو ته ذوقوا اسکئ تاسو عذاب النار عذاب د اور الذي هغه عذاب کنتم چې وی تاسو به په هغې باندې تکذبون نسبت د دروغ بم کو تکذیب بم کو تاسو به دا ویله چې جهنم حق نه دی اوس اسکئ د عذابونه چې اوس حق دی او که نه دی چې په خپلو سترګو یې وینئ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر وس الله تعالی دی آیات کې یې بیانوي چې د قیامت د عذاب او د جهنم د عذاب نه مخکې به موږ په دې ګناهګارانو باندې کله کله عذاب د دنیا هم رالیږو آخرت عذاب خو ډېر لوی دی هغه به پې خامخا به دغه عذاب ته داخلو خو دا د دنیا عذاب به هم پې څکو ولنذيقنهم او خامخا بوڅکو مونږه په دې کافرانو په دې فاسقانو ګناهګارانو باندې من العذاب الادنى دا عذاب نزدینا مراد دی دنیا کې چې کوم عذاب دی دون العذاب مخکې دغه عذاب الاکبر چې لوی دی چې هغه د آخرت عذاب دی د دنیا عذابونه به په دې ګناهګارانو په دې کافرانو راځي لعلهم د دې لپاره یرجعون چې دوی راوګرځي د ګناهونه د دنیا عذاب ولې راځي د دنیا عذاب کې فایده داره چې د انسانان توبه وباسي کفر پرېږدي ګناهونه پرېږدي زلزله راشي سړی وایي چې یاره چې هر څه مې کړي نور به داسې نه کوم نور کور کې بل مصیبت راشي بچی مړ شي ښځې مړه شي نور تاوان ورته ورسېږي دا ټول عذابونه دي نو دی توبه وباسي ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربهم اوس په دې آیات کې الله تعالی بیانوي چې لوی ظالم هغه سړی دی چې د الله کتاب ورته بیانېږي او دی هغې له ټیم نه ورکوي وایي چې ما څه ټیم نشته او نه پې عمل کوشش کوي او نه ورله ټیم ورکوي چې زه پې ځان پوی کړم ومن اظلم څوک دی ډېر لوی ظالم ممن د هغه چا نه ذکره چې پند او نصیحت ورته ورکړی شي یعنی بیان کړی شي هغه ته بآیات ربهم آیاتونه د رب د ده معنا د قرآن آیاتونه ورته بیانېږي یا د پیغمبر احادیث ورته بیانېږي ثم اعرض بیا دې مخ اړوي عنها د دغه آیاتونو نه نو دا غټ مجرم دی انا من المجرمین یقینا موږ د مجرمانو ګناهګارانو نه منتقمون بدل اخیستونکي یو په عذاب سره موږ به په دوی باندې عذاب رالیږو د دنیا او د آخرت عزیزانو دا صفات چې وګورئ دا نن سبا د مسلمانانو کې هم دي هیڅ قرآن له ټیم نه ورکوي کال سر تیر شي دا یې په ذهن کې م رانشي چې د الله کتاب دی دا ویل غواړي دا زده کول غواړي په الله پاک ما ته څه وایي د دې مطلب زده کول غواړي نه بس شپه ورځ په غفلت کې پروت دی که ته ورته وموې چې هلکه د قرآن درس دی د حدیثو یوه بانه بله بانه زړونه مړه شوي دي د خلکو نو الله تعالی وایي دا غټ ظالم دی ممن ذکره د هغه چا نه چې ته ورته ور یاد کړې چې د قرآن درس دی د حدیثو درس دی دا زده کوي په دې عمل کوشش وکوي اعرض عنها هغه ته مخ واړی په یوه بانه په بله بانه باندې اگر چې آیات د کافرو باره کې دی خو عام دی د ظالمانو فاسقانو باره کې هم دی قرآن نه به مخ نه اړوئ قرآن زمونږ د روح غذا ده زمونږ د مسلمانانو دپاره حدیث د رسول الله زمونږ د روح غذا ده لکه څنګه چې موږ وږي شو خوراک ته زړه کېږي او په خوراک زمونږ بدن ولاړ دی دغه شان زمونږ زړونه چې کله خیرن شي او زمونږ ایمانونه چې کمزوري شي هغه په دې قرآن تازه کېږي دې له ټیم ورکول پکار دی عزیزانو الله وایي که ټیم نه ورکوې نو ته ظالم یې زه به درنه بیا انتقام اخلم قسمه قسم مشکلاتو کې بخته پریشانیانو ټنشنونو تاوانونو او دارنګې په نورو مشکلاتو کې به دې الله اخته کوي ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریة من لقائه په دې آیات کې الله رب العالمین بیانوي اے پیغمبر لکه څنګه چې کتاب درکړی تا ته قرآن هم درکړی داسې کتاب ورکړی موسی علیه السلام ته
ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږه موسی علیه السلام تل کتاب ورکړو فلا تکن کتاب نه مراد تورات ورکړو تا تم درکړه پیغمبر او دته ورکړو فلا تکن نتمکیگا فی مریت پشک من لقائه د ملاوی دو دا غنا څه مطلب یعنی تب د موسی علیہ السلام سره ملاویږي یا چې په معراج کې سره ملاو شوی هغه عین موسی علیہ السلام تا سره چې خبرې کړي حدیث کې مراغلی دي صحیح حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي چې اریت لیلة اسری بی موسی ابن عمران ما ته چې کله زب معراج شپې باندې زلاړم بر اسمان ته وختم ما موسی علیہ السلام ولیدو نو الله دی قران کې فرمایي چې هغه مکه موسی او چې کوم ته من کتاب تورات ورکړي نو فلا تکن فی مریه تشک مکه وا چې هغه بل څوک هغه دغه موسی علیہ السلام نو ګوره موسی علیہ السلام په کومه زمانہ وفات شوی الله رب العالمین ورته وخودو نو موسی علیہ السلام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله موسی وخودو دویم مطلب دا دی فلا تکن فی مریه من لقائه نو موسی علیہ السلام ته من کتاب ورکړو لقاء نه مراد غسل نو مکیګه ته په شک کې د قبل اولو د موسی علیہ السلام نه دی کتاب لره معنا تورات ولا من ورکړو واغي قبول کړي دي بل مطلب بعض علماء دام بیان کړي چې مکیګه ته په شک کې دا غسل واستانه مثل دا کتاب لرا یعنی څنګه کتاب چې منګه تا ته درکړې دغه شانتی کتاب موږ موسی علیہ السلام ته ورکړو وجعلناه غرزول موږ دا کتاب د موسی علیہ السلام هدن هدایت لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل د پاره بنی اسرائیل ذکر کړل څنګه چې هغه کتاب به منسوخ شوی دی قران چې کله راغی دا قران به عام دی د ټولو خلکو د پاره دی وجعلنا منهم او ګرځول او جوړ کړی دی مونږه منهم دغه بنی اسرائیلنا امه امامانا مشرانم تن جوړ کړیو چې هغه به دعوت کوو يهدون بامرنا لا رب خود خلقو ته بیان وکاو د هدایت بامرنا په حکم زمونږه باندې لما صبروا هر کله چې دوی صبر کړو په دین خپل باندې یعنی په خپل دین باندې کلک چې ودرېدل او خپل دیني مضبوط راونیو نو مونږ ته امامان جوړ کړل نو ګورې عزیزانو امامت فی الدین چې تا ته ملاویږي مشري دا اسې نه ملاویږي ته به صبر کې علم به کې بیا به د خلکو خبرې برداشت کې بیا به دعوت کې خلکو ته نو اله به تانه یو امام جوړ شي لما صبر خپل دین به مضبوط رانیسي فتنې به راځي خو ته به د فتنو سره نه یوځای کېږي وکانو دوی بآیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې یوقنون یقین کوم ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو یفصل بینهم فیصله بکوي په منځ د انسانانو کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې په ورځ د قیامت باندې به فیصله کوي رب العالمین کم اختلافات چې پیدا شوي دي د دې انسانانو په منځ کې د دې فیصله به الله کوي فیما کانو په هغه څه کې چې و د انسانان فيه پاغي کې اختلافونه اختلاف کوي الله به ورته چې ته په حق وي ته په باطل وي د انسانان حق پرس به جدا کوي او باطل پرس به جدا کوي اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم الله تعالی وسوي چې دا مشرکان عبرت ولې نه لیدي مخکې قومونو ته وګوره سمودیان عادیان دا چې الله هلاک کړو نو د مکه مشرکانو لږ غوندې عبرت واخلي دا عذابونه ګوره په تاسو راځي چې څوک شرک عذاب به راځي لږ عبرت واخلي دا د الله دا دین دا حق دی دا قران حق دی پیغمبر حق دی نو الله فرمایي اولم يهد لهم ایا لار د عبرت ندخولي دغه مکی والا او تا څشي کم اهلکنا دی خبرې چې څومره هلاک کړي دي مونږه من قبلهم مخکې د دوینا دا خبره چې مونږه هلاک کړي د دینه دا عبرت واخلې سم لار دی عمومي کنه من القرون د اهل د زمانونه د پیړیونه یعنی ډېر خلک مونږه هلاک کړي دي یمشونا چې دا مشرکان تیریږي دغه کافران مفی مساکنهم په کورونو د هغه خلکو کې چې هغه مونږ هلاک کړي دي تیریږي معنا رفتار کوي لکه په دې العلا کې او د تبوک په لار باندې چې کوم موسم د سمودیانو دا کندرا دي د دین تاسو عبرت نه لید الله نه دی هلاک کړي
ولی تاسو هدایت نه قبلوي ان فی ذلک یقینا په هلاکت د دغه خلق قومونو کې لآیات خامخا نخي او دلیلونه دي د پیژندلو د الله تعالی او د حقانیت د قرآن. افلا يسمعون ایا دوی نه اوري دا خبره پکار ده چې په دې خبرې واوري او بیا پې عمل وکړي. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز په دغه کې د سوچ نزي چې مخکني قومونه الله هلاک کړي. لږ دا سوچ وکړه چې په دې ځمکه کې دا شنکیات دا څوک راټوکوي وچ ځمکه وي باران پې وشي الله تعالی استشنه کړي دا څوک کوي؟ څوک داسې دعوه کولی شي چې دا ځکه نه دا صرف او صرف الله تعالی. نو چې هغه ذات دا کارونه کوي دا هغه ذات بندګي وکوي. اولم يروا ایا نګوري دا مشرکان او دا کافران او دا انسانان انا نسوق الماء چې مونږ بیو ویالی او سندونه ولی او سندونه یا معنا دا ده چې چلو مونږ الماء اوبه د باران یا اوبه د سندونو او د ولو الى الارض یا غزمکه تا کم ازمکه تا الجرز چې هغه وچوي او شاړ ازمکه وي هغه ازمکه چې پاکي فصل نکي. فنخرج به نراوباس ومنگا پدغه باران سرا یا پدغه اوبو سرا زرعا فصل تأکلو چې خوري منه دغه فصلنا انعامهم څاروي د دوی معنا ګډي بزي د دوی ته خوراک کوي. څه شي ته خوري؟ پانی او دارنګي واخه او غیات دوی خوري. وانفسهم او ځانونه د دوی او دوی ته خوراک کوي. دوی ته څه خوري؟ دانې ته خوري او میوه ته خوري. کله چې فصل وشي دانه ته سوق خوري لکه غنم وشي دانه سوق خوري انسانان او دا بوستی سو خوری داتی دا ساروی و غیره داتی اغریم. افلا یبصرون یا دوی نوینی نخی دا قدرت دا اللہ تعالی. ویقولون ندوی وائی متا هذا الفتح کلبوی دا فیصلہ چا اللہ دا فیصلہ کئی دا انسانانو منز کے چی دا پا حق و دا پا باطلا ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتی نئی. دا بے پیغمبر تاویلا خود اعتراض پا شکل چی کم دے زا ترا ولا زا ہمیشہ وی چی قیامت دے و فیصلہ دا قبر دے و جہنم دے رزرا والا نشتا قیمتونا بس مطلب دا سدا خبری بے کولی اللہ وی صبرو کئی. قل ورتو ہے پیغمبر یوم الفتح اغورز دا فیصلی چی دا لا پورز دا فیصلی لا ينفع الذین فائدہ بنور کوي دیکا آغا کسانو تکفرو چی کفر کرے پورز دا فیصلی پورز دا آغا فیصلی باندی چی پورز دا قیامت کما فیصلی کی پاگا ورز با فائدہ نور کئی کافران تا تشے ایمانهم ایمان راوړل د دوی بیا به ډېرې چغې وایي چې موږ ایمان راوړو خو بیا به دوی ته دا فایده نه ورکوي. ولا هم ينظرون او نه به دوی ته انتظار کیدی شي او نه به دوی ته مهلت ورکولی شي. یوم الفتح ورځ د فیصلې چې هغه ورځ د قیامت ده نو بیا به دوی ته دوباره موقع نور کولی کی چې تاسو لاړ شئ آخرت ته او تاسو لاړ شئ دنیا ته نور اعمال وکئ. نو الله فرمایي فاعرض عنهم اے پیغمبر مخ واړوه د دوی نه. مخ اړول نه مراد بے پروا شه د دوی نه براعت د دوی نه کوه چې تو ته دعوت کې او دعوت دل نه مني هجرت ته وکړه. دا معنا نه چې دعوت پرې ده معنا دا ده چې بس خپل دعوت کوه نور منل نه منل د دوی کار دی. وانتظر انتظار کوه انهم منتظرون یقینا دوی انتظار کوي یعنی انتظار کوه چې تاسو به غالب کېږئ په دې کافرو. دوی انتظار کوونکي دي چې من کافر به غالب شو په مسلمانانو باندې خو غلبه اخر د چا ده د مسلمانانو لپاره ده په ورځ د قیامت باندې. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو ورځ د قیامت هغه ښایسته کړي او رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق او رغبت مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي او الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو ټول عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.